اوښکه د سترګو مې د تلو پسې وه هره سلګۍ مې رسېدو پسې وه ما خو تې تمه د وفا کوله ظالمه دا مې سوځېدو پسې وه هسې مې وی چې زړه کې زور مې نشته کنې لمبه مې د لوګو پسې وه زه لوغړن ارشاد پې تېر وتمه هسې جړا مې د پردو پسې وه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې زمونږ کوشش دغه وي چې په دې کې مونږ هغه لیکوالان تاسو ته معرفي کړو څوک چې د ادب او د پښتو دپاره کار کوي زیار کوي خو څوک یې پیژني نه هم د دغې حوالې سره نن زمونږ خپرونه را جوړه ده د مولاګورو سیمه ده او د مولاګورو د سیمې یو ډېر ښه لیکوال زما د خوښې شاعر ښاغلی ارشاد لوغړن صاحب موږ سره ناستې کوي په دویم ځل دغه مرکه را جوړه شوې ده یو مرکه موږ کړې وه بله ملګرو خوښه کړې وه د هغې غوښتنې وې چې ارشاد صاحب له یو موقع بله هم ورکوي ارشاد صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه السلام علیکم اول خو زه ډېره مننه کوم ستا چې تا موږ له دومره وخت راکړه ډېر احترام دې کوم ډېره زیاته مننه ارشاد صاحب صرف یو تپوس کوم او بیا به راته صرف کلامونه وی ستاسو اولنۍ مرکه پرته ده په هغې کې ستاسو پوره معلومات شته ستاسو ژوند څنګه روان دی شاعري څنګه روانه ده دستي ساعت خو مونږ ژوند هم ډېر ښه روان دی او شاعري هم داسې روانه چې ډېره شاعري ما سره داسې ده چې هغه ما خوندي ساتلې ده هغه د دې وخت دپاره چې که ما چې ته کتاب چاپ کاوه نو مینهوالو به نه یې اورېدلي نور ښه وخت روان دی الحمدلله ډېره مننه کلامونه به ورو ډېر زیاته مننه ها شعر دی یو شعر دی چې زما د ارمانونه خو د سر وخوري او ځي دي زما د ارمانونه خو د سر وخوري او ځي دي دا زړه د زما ټول عمر دلبر وخوري او ځي دي ډېر ښه دا یو شعر غزل دی چې رڼایي راله د یار په اننګو کې رڼایي راله د یار په اننګو کې لږه ګل چې خندا وکړي په ازغو کې ډېر ښه رڼایي راله د یار په اننګو کې لږه ګل چې خندا وکړي په ازغو کې لیونو غوندې او تر ټوپونه ووام لیونو غوندې او تر ټوپونه ووام چې د عشق ټکی مې راشي په مازغو کې ای ملیاره ستا ګلونه رنګ په رنګ دي یو شیبه به ورته کښېنم په غرمو کې هر پر هر ته مې نقصان دی چې در ګورم تو هماغسې خندېږي په لیمو کې نو ما ارشاد ته خو ساده ساده را ګوره هر غزل به جوړومه په سلګو کې لږه ګل چې خندا وکړي په ازغو کې ډېر ښه دا یو غزل به وړاندې کومه چې سپین مې پرېخوستي دا په نورو کې دی سپین مې پرېخوستي دا په نورو کې دی د زړه سکون خو په دې تورو کې دی ډېر ښه سپین مې پرېخوستي دا په نورو کې دی د زړه سکون خو په دې تورو کې دی دا پاس اسمان چې پې ښایسته ښکاري قدرت اچولی کمال ستورو کې دی چې د میلمه په قدر ښه پوهېږي چې د میلمه په قدر ښه پوهېږي داسې عادت په ملاګورو کې دی ته یې د ښار کوڅو کې مه لټوه ته یې د ښار کوڅو کې مه لټوه ارشاده یار خو دې په مورو کې دی ډېر ښه دې نه یو شعر دی چې داسې یو شعر دی چې هغه یو شعر دی نه ما ذهن نه ووته هغه خو بل غزل وړاندې کومه هغه داسې چې مه کوئ تپوس د اسمان ستورو نه مه کوئ تپوس د اسمان ستورو نه ومې کوئ تپوس د شونډو سپورو نه سپینه خوله په سپینه رڼا ورځ راکړه سپینه خوله په سپینه رڼا ورځ راکړه او ما خو توبه کړې د تورو نه مه راکوسه کی څه پروا نشته دی مه راکوسه کی څه پروا نشته دی وابړوم جامونه د دې نورو نه زه ارشاد په دې کلي کې تنګ شومه کډه اوچتوم د ملاګورو نه زه ارشاد په دې نه هغه به کېږي داسې نور هم ډېر شعرونه ما ذهن تاسو د خوښې هغه راته ووایئ ښه خوښې خو مې ډېر دي سپرلی چې د وختونو آینې بدلې نه کړي سپرلی چې د وختونو آینې بدلې نه کړي د وخت مړزان به یې دانې بدلې نه کړي سپرلی چې د وختونو آینې بدلې نه کړي سپرلی چې د وختونو آینې بدلې نه کړي د وخت دا مړزان به یې دانې بدلې نه کړي دا یو شعر و خالي مې بس مینهوالو ته پیش کړه
بل داسې ښه غوندې ما څه شعرونه ډېر دي خو یو شعر پکې ویامه چې نفرت رانه د حسن په دستور کې ورکېده نفرت رانه د حسن په دستور کې ورکېده همدغسې زړګی به مې په نور کې ورکېده په زړه کې د نفرت و په خوله لږه د ګوړې د مخ نور به د ځکه په غرور کې ورکېده په دوه قسمه مې مخ شو اول تور شومه بیا سپین په دوه قسمه مې مخ شو اول تور شومه بیا زیړه دا دواړه رنګه وروسته مې په سور کې ورکېده لمبه د محبت را باندې دومره غلبه لوګی به مې د زړه په دې تنور کې ورکېده لمبه د محبت را باندې دومره غلبه لوګی به مې د زړه په دې تنور کې ورکېده او د ظلم څو خبرې مې ارشاد اورېدې د ظلم څو خبرې مې ارشاد اورېدې ارمان به مې نیمګړی په قصور کې ورکېده نو دا غزل له تو ویل ته چې دی ویلو جوا ښه اوښکه د سترګو مې د تلو پسې وه اوښکه د سترګو مې د تلو پسې وه هره سلګۍ مې رسېدو پسې وه ما خو تې تمه د وفا کوله ظالمه دا مې سوځېدو پسې وه ما خو تې تمه د وفا کوله ظالمه دا مې سوځېدو پسې وه او هسې مې وی چې زړه کې زور مې نشته هسې مې وی چې زړه کې زور مې نشته هسې مې وی چې زړه کې زور مې نشته کني لمبه مې د لوګو پسې وه زه لوغړن ارشاد پې تېر وتمه هسې جړا مې د پردو پسې وه ارشاد صاحب اخیره کې که څه ویل غواړئ او که شعر وی بس پرونه را ختمو ښه نام لري او که څه شعر ورته وی په اخیره کې ستاسو خپل ښه یو غزل به ورته وړاندې کوم ارشاد او مې که ننګ لږه پتنګ داسې پې وچورلېدم و مې که ننګ لږه پتنګ داسې پې وچورلېدم سکلي مې نه و دومره بنګ داسې پې وچورلېدم ډېر ښه او زما په غاړه کې به نه ښکارېده زما په غاړه کې به نه ښکارېده دا ستا په غاړه کې لونګ داسې پې وچورلېدم ډېر ښه او زه خو پوښتون ومه غوسه به راتله زه خو پوښتون ومه غوسه به راتله وکه رقیب دا ستا په څنګ داسې پې وچورلېدم د باغ په ګلو بلبلان چغېدل د باغ په ګلو بلبلان چغېدل وکه ګلونه رنګ په رنګ داسې پې وچورلېدم جمع خو نه و لوغړن ارشاده جمع خو نه و لوغړن ارشاده اوړي کې ونیومه کنګ داسې پې وچورلېدم مینوالو ته دا سلام کومه چې مینوال د زما نه خفه کېږي ما په یو قسم خبره باندې یم زه به دوی له هم شعرونه لیکمه او هم دوی ته بیا ډالۍ کومه دوی دې اوري ما سره ډېر شعرونه نور هم دي بار بار به غازي نادان ته زه شعرونه وړاندې کومه او دی بیا ما نه ریکارډ کوي انشاءالله او که زندگی وه خو مینوالو له یو پیغام ورکومه چې زما په یو قسم خبره باندې مه خفه کېږئ که داسې زما د خولې نه وتي بله دا خبره چې بل پیغام مې دا چې دا کومه اخلاق چې کوم دي نو دا ښه ساتئ او دنیا ډېره نیمګړې ده نن به یو او سبا به نه یو نو مینه او محبت کوئ کست او بغض زړه کې مه ساتئ او زه دوی ته والسلام یم ډېره مننه قدرمنو ارشاد لوغړن صاحب تاسو موږ سره په دویم ځل واورېدو ډېره ښکلې شاعري وکړه او په اخره کې پیغام هم ښکلی و زما سره دا ملګری په دعاګانو کې یاد ساتئ ښاد آباد او بریالي اوسئ